د میدان وردګ ولایت د چک برېښنا فابریکه چې له کلونو ځنډ وروسته د بیا رغولو چارې پیل شوې د مسؤلینو په وینا چارې چټکې او 80% بشپړې شوي دي. زیاتوي چې اوس یې ډېری برخې په لوړ کیفیت ترمیم او د راتلونکي کال تر ثور میاشتې به یې پاتې چارې بشپړې شي. 2 کارونه شروع دي چې ډېر په شدت شروع دي. یو د دروازو شروع دي او یو د پایو شروع دي. دغه دروازې چې دي د هغه د کانال دا یې نوي راوړی د ایران او د هغه دروازې چې دي د کانال یوه کوسر دروازه او یوه دغه د ګیلابې دروازه چې د ټول هغه صفا کوي د بند خړې وباسي هغه یې اوس نو بار کې کابل کې ترمیموي او راوړي بیا یې دلته جوړوي. د ترمیم چارې شامل د دغه دی خپله د فابریکه دی دغه کانال دی دروازې دي د دروازې د پرچاوي د شان دي او جنریټر او توربین او د ټول شان تغییر کوي. نوې ډیزاین شوی دی په نوې سیستم سره او ډېر ښه ډیجیټل سیستم ورته جوړیږي چې انشاءالله به د مخکرې نه په مراتب ډېر ښه کار وکړي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د برېښنا نشتون له ستونزو سره مخ کړي او خوښ دي چې د یادې فابریکې بیا رغنیزې چارې په چټکۍ ورته روانې کړي او له مسؤلینو د برېښنا فابریکې د ظرفیت لوړولو غوښتنه کوي ترڅو د دې ولسوالۍ ټولو سیمو ته برېښنا ورسیږي. ظاهر د وخت نه دغه فابریکه جوړه شوې ده. اوس چې دلته هم کابل ته اوله کې اول برق د چک د فابریکې و چې کابل ته یې ورکولو بیا دغه د فابریکه ورانه شوله اوس د هغه راهیسې موږ چې دا جوړه چې په دا 13 میاشت کې موږ ډېر خوشحاله یو ډېره مننه ځینې کوو. توربینونه او جنراتورونه چې وو هغه استهلاک شوي وو هیڅ برق تولید نه و د تولید چې و صفر ته رسېدلی وو. اوس په دې باندې خوشحاله یو چې دغه کار روان شوی دی او دا هیله مو ده چې دا کار زر تر زره پای ته ورسیږي. د ویلو ده چې د یادې فابریکې په فعالېدو سره به شاوخوا 4 میګاواټه برېښنا تولید او څه باندې 15,000 کورنۍ به د برېښنا له نعمت څخه برخمنې شي.